په خوست ولایت کې د جمعې لمانځه وروسته پر خوستمیشتو د علي قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده اختریز پیغام تکثیر شو. په دغه پیغام کې چې د اسلامي نړۍ سره پر اسلامي تعامل د بدو رواجونو له منځه وړلو او د اسلامي نظام پر ساتنې ورټول وو د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د هیوادوالو څخه غوښتل شوي دي چې د نظام د شکریې ترڅنګ د نظام سره اوږه په اوږه ودرېږي ترڅو د هغو منکراتو او مخنیوی شوی وي چې په دې ټولنه کې موجود دي. اسلامي نړۍ سره د تعامل پر اساس باندې ځینې موضوعات تشریح شوي دي چې د اسلامي امارت غواړي چې د اسلامي نړۍ سره پر هغو اړیکو چې د افغانستان اسلامي امارت د اسلامي اصول او د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي او دوی هڅه کوي دغو نړۍ سره د اسلامي نړۍ هیوادونو سره اړیکې لا پراخې کړي. عامو خلکو بیا د اسلامي امارت مشرتابه دغه ګام چې له اسلامي نړۍ سره د تعامل یادونه پکې شوي ستایي او د افغانستان لپاره په سیاسي او اقتصادي برخه کې له نورو هیوادونو سره تعامل مهم یادوي. دوی همداشان د بدو رواجونو پر له منځه وړلو ټینګار کوي. بځایه مصرفونه کول یا نور داسې مصرفونه کول چې موږ ولس ډېر غریب دی دوی ته تکلیف جوړیږي چې مکمل دا روجونه دي چې په پرون واده کې دا مصرف وشو اوس په دا واده کې زه خامخا هغه کوم ځکه چې پرون موږ کلیوالو مصرف کړی و او موږ خامخا وکړو. نو اقتصادي اسلامي سیاست خو چې دا که موږ تاسو فکر وکړو دا خو چې امیر المؤمنین امر کړی ده د هیواد د نورو هیوادونو سره پرمختګ ده. نو موږ تاسو باید په ځان کې سیاست راولو. موږ تاسو په داس هغه څنګه کېږي هغه په علم سره تعلم سره کېږي چې موږ تاسو باید زده کړې وکړو. د مدرسو د مکتبو ده چې هغه خلک فارغ شي په هغه نه چټي وټي مصرفونه کوي. یعنی په ډېر وخت کې د تیر کول کې چې کوم خلک فارغېدل یا د مدرسونه یا د مکتبونه نو په هغه کې خلکو ډېر مصرفونه کړل ډېر بد رواجونه وو. د یادولو وړ ده چې د علي قدر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې د اسرائیلو ځواکونو لخوا په غزه کې شته ظلمونو یادونه هم شوي او یاد ظلمونه یې غندلي دي.